आजी साहब زنگ میزنه میریم اونجا عروسی است. عروسی تیار هستیم. ما د موتر است. ما د موتر نداریم. ما نداری منتظر آجی صاحب است. آجی غوث الدین خو میشناسی. و خدا خو مهربان. الو الو اوریه الو من خو بیا بند وانا خو دغسې کیسه ده یا چې بل چا بیا بند شو زویه من کې له تلیفونه سره خو یوه خوا نه ورسره کېږي سړی یې څه پې وکړه ټوله شپه مې چارج ته ایښی بیا وضو دې من نسه بیا یې با چارج خلاص کو که بیا بند شو زوی دې په تلیفون من نسه زوی دې له کارخانې سره پسې خراب شه زوی دې خانه دې ټوله شپه مې چارج ته ایښی و ټوله شپه مې انتظار ته وکړو اوس بیا بند دا اوس تلیفون ده دا اوس شبکې دي دا اوس کارخانې دي خیرو کاکا څه کیسه ده دا ولې داسې غوسه یې اعصاب دې خراب دي لیونی سوی یې موبایل دې مات کو عثمانه ګوله په دې رقم کار راغلی دی په دې رقم مې دا طبیعت خراب ده دونه وسړی دا تلیفون مې بېګا ټوله شپه چارج ته ایښی اوس یې نه ده پرسوی یو وار یې زنګ راغی بیا زنګ راغی بیا هلته چېرته روان یم خلک به ما ته انتظار یي هلته موټر له لوه لارې راته راوګرځي تلیفون نه سمېږي چې نه سمېږي یا یې بېټرۍ کار نه کوي یا یې انتن کار نه کوي یا شبکې کار نه کوي دغسې کیسه ده خیرو کاکا له دغې ستونزې خو به دې زه خلاص کړمه یو نوی موبایل به درته درکړمه چې د تل لپاره ځینې خوشحاله اوسې دغه به هم دا شی لکه دغه نه دا یو نوی موبایل ده او نوې نمایندګي د نوې کمپنۍ ده دغه څه د کیفیت موبایل ده اریانا وي موبایل اریانا وي د افغانستان پخوانی نوم نو په دې کې اوس څه فایده دغو څه فرق د دې دا فرق ده قوي چراغ لري پاور امتن پاور سیګنل لري او قوي بیټرۍ 3000 مچ بیټرۍ لري نو د له هرې ستونزې ته حل کوي د چوربتۍ چې د خلاصوي څو دانې سم ټاکه څلور دانې سم ټاکه څلور دانې دوه غټ دوه واړه خوري خدای پاک خو دې له بلا اخلاص کړي حاجي صاحب زو که دا خو دغه ښه شی ولو خدای پاک خو دې له بلا اخلاص کړه کور دې ودانسي دونه پاک شفافه غږ لري دا د کوم ملک دی دا د کوم ځای د کوم کمپنۍ دا د اریانا دی ښه و ذاتي اعتواز بیخي ښه شی خاطر جمع اوس له ټولو مشکلاتو دې حل کوي هر چېرته به خوښي او خوشحالي کېدلو او لګی دي مشکل به نه وي خدای پاک خو دې ښه در سره وکړه دونه دا نه ونیسي هم که نه کار کوي نه دا فورمتن لري څرنګه ونیسي کار کوي جیب کې دې کار کوي خدای پاک دې له بلا خلاص کړه خدای پاک خو دې ښه در سره وکړه دا چیرې خرڅېږي همدا خو تا ده نو خو اخلم یا دا چیرې خرڅېږي دا چیرې دي دا غزني ښار کولای سوز خراسان صرافي شاته د انس بن مالک جومات ته مخامخ عثماني موبایل پلورنځی غزني موبایل سنټر اول نمبر دکان زه بیا سودا دې دې دوه سترګو ښایي یارې بیا اوس دستي وازمویم زما یار په فارسي کې یو متل ده وایي اودېده موزه کشېده اورې و دغه خو مې نوی موبایل اخیستی ده منې عجب ښه غږ دې راغی عجب ښه دې په خبره باندې پوه شوم د ما هم دغه حساب غږ درځي په دې رقم غږ دې راځي یقین دې وسه لکه دلته چې مخامخ راته ناست دا خو وي اته ویس پاور آیسي لري د بیټرۍ ځان ته ذخیره لري عجب موبایل ده عجب خوند مې په خبر پوه شوم په ځوان پوه شوم خدای پاک دې ښه در سره وکړه کور دې ودان ځه ذاتي نورو خلکو ته هم زنګونه وږم خدای په امان خدای دې مرسته خیر وکړي
په واقعیت ښه شی ده په واقعیت مې ومانو یقین دې وسدونه زمانه شي د یا خو نو د معلومداره خبره ده پوه شوې ذاتي دې بیخي کور دې ودانس مګر دا کار هم تېر یم دغه موبایل یارې پیدا کوم اریانا موبایل ادرس ده ښه غزني ده خو غزني ښار ده کولای سوز و دا خو خراسان سرابي شاته ده و ښه صحیح غزني موبایل سنټر ښه تا دلته د کوم جومات انس بن مالک جومات انس بن مالک جومات ته صحیح ده و دغه ځای ښه دغه غزنی پلازا غزني موبایل سنټر اریانا موبایل ده صحیح ده یا دا چې خو نه راچو بل وخت بیا یا دا چې خو نه راچو دغه ځای ده السلام علیکم وعلیکم سلام خیر وکاکا ولا جوړ خیرات کناری یو مخی خیر وکاکا جوړ دې کده د تابو کار د مام کار د زما هغه کوم خیروکا کاته موبایل دا واخه اریانا وی اتوش موبایل اریانا وی اتوست خیر وکاکا د اریانا وی اتوست موبایل دا پاور سیګنل هم لري 3000 ایمچ بیټری 4 سیم کارت موبایل نه دی شفاف غږ لري نو ښه موبایل دا 4 رنگونه لري خیر وکاکا او دا ده صحیح ده بالکل په غږ کې څنګه ده ډیر ښه پاک غږ لري خیر وکاکا او دا ډیر ښه کیفیت سره جوړ شوی دی خیر وکاکا اریانا وی اتوست موبایل اریانا وی اتوست موبایل د اریانا پر رسمي نمایندګي کې دی اتی خو نو ذاتي کوم چاته ورخوت خو نو دغه دی د کولای سبز غزني ولایت کولای سبز د خراسان سره پیشاته د زنګو پات مخامخ د عثماني جومات نه چې شي جومات انس بن مالک او د جومات مخ بس نو قربان دي سمونو دا دی په تو بیا پټه کورا کوي نه کده لرزه خیرو کاکا ځان دې تاسو لپاره بیا هم بسو په د تاسو لپاره به یوازې 12.5 افغاني وي په 12.5 افغاني په 12.5 خدای پاک دې ښه در سره وکړه چې دغونه ښه شی ده او دومره ارزانه ده نو بیا خو خلک ورته راوله په کلي کې وایم په ماجد کې وایم په موټر کې وایم هلته دلته ذاتي خو نو خیر یوسې کور دې بس خبره خلاصه